په پلازمینه کابل کې د څلورو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د تکواندو آزاد سیالۍ ترسره شوې. د تکواندو ملي فدراسیون له لوري د دې فدراسیون د مخکښو ورزشکارانو په ویاړ د څلورو ولایتونو د تکواندوکارانو ترمنځ یوه ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ چې د بدني روزنې او سپورټ ریاست دننه او د تکواندو فدراسیون د تمریناتو په مرکزي سالون کې ترسره شوې. له کابل، تخار، پروان او کاپیسا څخه د 14 لوبډلو 100 تنو 14 کلنو ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه. د سیالیو په پایله کې د پروان ولایت لوبډلې د 23 امتیازونو په ګټلو لومړی مقام، تخار ولایت د 14 امتیازونو په ګټلو دویم او د هدایت الله نظري لوبډلې د 11 امتیازونو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړ. د پروان ولایت تکواندو کار فردوس بهاوي د 103 امتیازونو په ګټلو سره د سیالیو د غوره بریدګر لوبغاړي په توګه وپیژندل شول. د بامیان ولایت د ورزش امریت له لوري د 200 تنو ورزشکارانو ترمنځ د 3 کیلومتره په واټن سره د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د بامیانو له نوي ښار څخه تر ورزش امریت پورې د 3 کیلومتره په واټن وهلو سره ترسره شوې چې رحیم احمد، علي سینا او مهدي لومړی، دویم او دریم مقامونه وګټل. د دغه سیالیو د ترسره کېدو موخه د ټولنې د ټولو قشرونو ترمنځ د ځغاستې سیالیو وده او پرمختګ دی. په جوزجان ولایت کې د ورزش امریت په همغږۍ د فوټبال فدراسیون له لوري د اقچې ولسوالۍ په ګډون د 24 لوبډلو ترمنځ د فوټبال بي ګروپ سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ چې په شپږو څلورو ټیمونو ګروپونو کې پیل شوې، د پیل لوبه یې د هلال کلب او شمال کلب لوبډلو ترمنځ وشوه چې 10-1 د هلال کلب لوبډلې وګټله. همداراز په دویمه لوبه کې جوانان همبستګي او کهکشان سانسیرز لوبډلې سره ولوبېدې چې 2-1 د جوانان همبستګي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د بادغیس ولایت د بدني روزنې او سپورټ امریت له لوري د 5 ولایتونو هرات، هلمند، فراه، بادغیس او نیمروز د 2 عمري ډلبندیو د 100 تنو ورزشکارانو ترمنځ د کورش سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې په حکومتي چارواکو سربیره ګڼ شمېر د ورزش مینوالو او عامو هیوادوالو ګډون کړی و. په پایله کې د بادغیس ولایت ورزشکارانو د سرو زرو د 9 میډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د کوچني اختر په مناسبت د 24 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ چې د غوایي په 4مه نیټه پیل شوې وې د پکتیکا ولایت لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د غزنی د اندړ ولسوالۍ پر لوبډلو سربیره د زابل، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ ولایتونو لوبډلو هم برخه اخیستې وه. په پایلوبه کې د پکتیکا لوبډلې د اندړ ولسوالۍ له والیبال لوبډلې سره سیالي وکړه چې په پایله کې د پکتیکا لوبډلې وکولای شول خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 3-1 میدانونو په توپیر ماتې ورکړي. د غزنی ولایت د بدني روزنې او سپورټ امیر حاجي بلال مجاهد هم د سیالیو په پایلوبه کې ګډون کړی و او لوبغاړي له نږدې وهڅول. په پای کې د غزنی ولایت د سپورټ امریت له لوري لومړی مقام ګټونکو لوبډلې ته یو عرده موټرسایکل، دویم ته کپ او ستاینلیکونه ورکړل شول. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. د زابل ولایت د والیبال فدراسیون له لوري د شاجوی ولسوالۍ اړوند د خواجه هوتک بابا لیسې په لوبغالي کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. د دغه سیالیو لومړۍ لوبه د خواجک او د بازار لوبډلو ترمنځ و چې 4-1 میدانونو په توپیر د بازار لوبډلې وګټله. دغه سیالۍ والیبال ته د ودې ورکولو په موخه پیل شوې چې تر 10 ورځو پورې به دوام ولري. رونالډو او میسی په 2023 کال کې د نړۍ تر ټولو لوړ معاش لرونکي لوبغاړي دي.
فوربس مجلې په نړۍ کې د تر ټولو زیات معاش اخیستونکو لوبغاړو نوملړ خپور کړ چې له مخې پرتګالي ستوری کریسټیانو رونالدو او د سعودي عربستان د نصر اوسنی لوبغاړی د نړۍ د تر ټولو زیات معاش اخیستلو لوبغاړو د نوملړ په سر کې ځای لري. رونالدو او میسی په 2023 کال کې د نړۍ تر ټولو لوړ معاش لرونکي لوبغاړي دي. د دې مجلې د راپور له مخې رونالدو په تیر کال کې 114 میلیونه امریکایي ډالر ګټلي او د ارجنټاین ستوری لیونل میسی د 110 میلیونه امریکایي ډالرو په لرلو سره د نړۍ دویم مقام لري. د آسیا فوتبال ګرمه پایلوبه د 6 میلیونه ډالرو لپاره نوي دقیقې مبارزه د 2022 اف سی ای چمپیونز لیگ فاینل دوهمه مرحله به نن د جاپان په کوربتوب ترسره شي. د دې مهمې لوبې لومړۍ پاڼۍ د ریاض په وړاندې 1-1 مساوي پای ته ورسېده. د آسیا د فوتبال کنفدراسیون له دې مخکې اعلان کړی و چې د 2022 کال آسیا چمپیونز لیگ کې د ګډون کوونکو لوبډلو لپاره یې جایزې او بونیس ټاکلي چې ټولیز ارزښت به یې د 1 میلیونه ډالرو ډیر وي. الهلال په آسیا کې تر ټولو ویاړلې لوبډله ده چې 4 اتلولۍ یې ګټلې او غواړي خپله 5مه اتلولي هم ولمانځي.